د معتبرو سرچینو د راپور پر بنسټ په نږدې وخت کې به د افغان ځواکونو له لوري د پاکستان پوځ پر وړاندې د پراخو عملیاتو لړۍ پیل شي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهمه او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. د دغه سرچینو په وینا وروستۍ پرمختګونه او په سرحدي سیمو کې د تحرکاتو زیاتوالی د اندېښنه لا پسې قوي کړې ده. د راپورونو له مخې په تېرو څو ورځو کې د سرحدي کرښې په اوږدو کې د ځواکونو تګ راتګ، د تجهیزاتو انتقال او د امنیتي تدابیرو پیاوړتیا لیدل شوې ده. عیني شاهدان وایي په ځینو سیمو کې د پوځي چمتووالي نښې نښانې ښکاره دي چې ښایي د احتمالي عملیاتو لپاره تیاری وښیي. شنونکي باور لري چې دا وضعیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالو اختلافاتو او امنیتي کړکېچونو پایله ده. د دوی په اند که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي نو دا به نه یوازې د سرحدي سیمو بلکې د ټولې سیمې پر ثبات ژور اغیزه وکړي. بل لور ته ځایي خلک د جګړې د پراخېدو له امله اندېښمن دي. دوی وایي چې د هر ډول پوځي اقدام کولی شي د ملکي وګړو ژوند له خطر سره مخ کړي او اقتصادي او ټولنیز زیانونه واړوي. د سیمې یو شمېر اوسېدونکي غوښتنه کړې دواړو خواوې باید له زغم څخه کار واخلي او د خبرو اترو له لارې ستونزې حل کړي. په سیاسي کچه هم د احتمالي پرمختګ په اړه بېلابېل غبرګونونه څرګند شوي دي. ځینې شنونکي دا یو خطرناک پړاو بولي او خبرداری ورکوي چې د هر ډول پوځي شخړو پراخېدل کولی شي د سیمې نور هیوادونه هم اغېزمن کړي. هغوی ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د وضعیت په کابو کولو کې رغنده رول ولوبوي. د امنیتي چارواکو کارپوهان وایي که عملیات پیل شي نو ښایي په لومړیو کې به محدود هدفونه ولري، خو د حالاتو له خرابېدو سره دا امکان شته چې جګړه پراخه شي. دوی زیاتوي دواړې خواوې باید د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخه ونیسي. په ورته وخت کې د خلکو ترمنځ د معلوماتو د خپرېدو کچه هم لوړه شوې او پر ټولنیزو رسنیو بېلابېل راپورونه او اوازې خپرېږي. چارواکو له خلکو غوښتي چې یوازې پر باوري سرچینو باور وکړئ او له ناسم معلوماتو څخه ډډه وکړئ. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو دا و زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر. تر بیا مو په الله سپارم.